وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او هغه وخت در یاد کړی چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو غوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیګه باندې په خپل همسا گزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینی وخوټېدې او هر قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپل اوبو واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانۍ مه کوئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو ویلي و چې اے موسی مونږ په همدا یو ډول خړو صبر نشو کولای. له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات ترا بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا د یو غوره شي په ځای تاسو د کمر زخته شیان واخیستل غواړئ؟ خنو کوم ښار ته لاړ شي څه چې غواړئ هلته به ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بد ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا نتیجه وه چې هغه د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ. دا نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا يهوديان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او د یاد کړی هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسو پورته کړای او د تاسو نه متعهد اخیستی او ویلی مو چې کوم کتاب چې موږ درکو هغه په کلکه ساتنه واخلي او په هغه کې د شوی حکمونه او لارښوونې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسو د پرهیزګاری چلند غوړه کړئ شي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولهغه ورسته تاسو له خپل لوز نه واوختئ د دې لپاره هم د الله مهرباني او رحمت تاسو ملګرتیا پرې نه خوده کنه نو تاسو تباه کېدئ.